دوستانو نبی علیہ السلام حدیث شریف ته فرمایلی دی چې په دنیا کې چا یو جمعات د مسلمانانو عبادت خانه جوړ کړه الله جل جلاله به ورته په جنت کې بهترینه ماڼۍ جوړ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ به یاستئ. دوستانو ډېر ویډیوګانو وروسته یو ځل بیا راغلی د یوسف مسو په قریه کې. په دې قریه کې د ډېر وخت مخکې پخوانی جومات چې د الله کور دی، څو ځل مې د دې جومات ویډیوګانې تاسو سره شریکې کړې وې. ولې چې جومات تخریب شوی د ډېرو انقلابونو جنګونو جومات دیوالونو کې درزونه راوستي وو. نږدې وه چې جومات چت کې ناسته خدای مه کړه چې د عبادت په وخت کې خلکو عبادت که او دې کې خپل ژوند د لاسه نه وی ورکړی. دوستانو زمونږ یو عزیز چې الله دې کامیابه او خوشحاله او سرلوړی لري چې هغه واده کړې وه چې انشاءالله جومات باندې شروع کړئ، شهید یې کړئ. انشاءالله زه به د حد نه زیاته منډه د الله کور دی په دې کې منډه وامه، جومات به جوړو انشاءالله، نه به یې پرېږدو. همغه د موبایل په ښیښو ووینئ چې دغه ځوانان دا د همدې کلي اوسېدونکي دي. الله دې عمر کې برکت واچوي. انشاءالله دوم ناراستي نه راکړې، زمونږ په غاښ سره یو ځای راوواته. انشاءالله د جومات په شهید کېدو باندې به شروع کوو. دوستانو خو په تاسو باندې یو غږ کوم چې راځئ دا د الله کور دی، دا زمونږ او ستاسو د مسلمانانو شریکه عبادت خانه ده. دوستانو نبی علیہ السلام حدیث شریف ته فرمایلی دی چې په دنیا کې چا یو جومات د مسلمانانو عبادت خانه جوړ کړه الله جل جلاله به ورته په جنت کې بهترینه ماڼۍ جوړ کړي. او بل حدیث کې داسې مو سره فرمایلی چې د وس مطابق په جومات کې چا یو د مرغۍ ځالې اندازه ځای جوړ کړ، الله به ورته هغه ته په جنت کې بهترینه ماڼۍ جوړه کړي. راځئ نو تاسو هم په دغې د الله په کور کې برخه واخلئ او په جنت کې ځان ته ماڼۍ چې جوړوئ. راځئ په دې جومات کې د سیمټو ضرورت شته، د خښتې شته، د اوسپنې شته، د شګې شته. تاسو کولی شئ تر تیږې پورې چې هر څه هم ستاسو هر څه وسوي، راځئ په هغې کې کومک وکړئ. نغدې پیسې نه غواړو د چا نه، د وس مطابق که شګه هم وسي، که سیمټ هم وسي، که اوسپنه هم وسي، که تیږه هم وسي، خښته هم وسي، راځئ دغې جومات لپاره یې راوړئ، راولګئ، په خپل لاس یې واخلئ. راځئ تاسو ته به الله اجرونه درکوي. د مونږ سره یو څه هم نشته، زمونږ یوازې غږ دی، ستاسو ته غوږ هم در ورساو، تاسو پکې کومک وکړئ. او کوم ورور چې دې ته اراده کړې ده هغه ته د الله جل جلاله نه کامیابي او خوشحالي غواړو. کوم ورونه چې په دې کې مالي او ځاني منډه وی، الله جل جلاله دې ورته په جنت کې بهترینې ماڼۍ جوړې کړي.
تمام.